یو ځل بیا په پښتنو باندې قیامت شي په بنو کې شهیدان لاس ته ورسېږي او د سلو نه زیات زخمیان شو جي آیا وجه څه کیدی شي د څه وجې جي او دا خلک چې چا ویشتلي دي دغه خلک څوک دي زه د مکمل حقیقت بیانوم ویډیو مکمل وګورئ جي خو د پښتون وینه دونه ارزانه شوې دی چې د خپل حق دپاره پښتانه راوځي که نو بیا به هم هغه پښتون وځلی کېږي بیا به هم هغه پښتون په وینو باندې سور کېږي کوم پښتون چې د خپل حق دپاره راوځي او د خپل حق دپاره هغه راوتلی جي ویډیو سایډ له ځو ویډیو مکمل وګورئ پښتنو او مخکې مرګرو سره ټول پښتانه سپورټ کوي ولې چې زمونږ د پښتنو سره تل داسې ناکړه دي او تل داسې ظلمونه کېږي یار خو پښتنو بنو چې کوم دی که نه په بنو کې حالات ډېر سخت خراب شوي دي دعاګانې کوئ حالات اوس هم خراب دي یعنې زه به دا ووایم چې 10 ته تقریبا شهیدان چې کوم دي هغه ورسېږي د 100 نه زیات چې کوم دي هغه ورکې زخمیان دي د کوم ځوان چې تاسو له ښکاري که نو دا ځوان ورکې هم شهید شوی دی یار یقین وکړه یار حیران شم حیران به دې شم که نو چې زمونږ د پښتانه چې کله هم د خپل حق دپاره راوځي نو دا خلک ورسره ظلم کوي او یعنې دا خلک به بیا هم وجني صحیح شوه ګرانو کتونکو ویلی کېږي دا که نه چې دې کې هوایي پایرنګ شوی دی چې د هوایي پایرنګ د وجې دا کم کسان چې دي دا کسان وجلی شوي دي دا کسان دا کم او دا نور زخمیان شوي دي تقریبا د 100 نه زیات چې کوم دي دا زخمیان دي او 10 ته تقریبا شهیدان چې کوم دي دا رسېدلي دي دا وایي هوایي پایرنګ شوی دی اوس موږ خپله هغه ځای کې موجود نه یو یعنې موږ سره ملګري رابطې کوي خو د هغو د خولې دا خبره ده چې هوایي پایرنګ شوی دی او د پایرنګ د وجې داسې حالات مخې ته راغلي دي خو ګو پښتنو نور قلار کېنه یار زموږ د پښتنو دا وینه چې کومه ده که نو دا ډېره ارزانه ده یار که موږ د خپل حق دپاره راوځو هم موږ سره داسې کېږي که موږ د ځان دپاره راوځو هم موږ سره داسې کېږي د هغه نه ښه دا ده که نو چې په قلار کېنو غلي کېنو بس دې خلکو څه خوښوي که نو بس هغه دې راسره کوي یار چې څه یې خوښوي ولې چې د خپل لاسه د خپل لاسه خو خپل ځان ورته نه شو اچولی یار که د خپل حق دپاره راوځو بیا به هم دغه غلي ورته ګورئ که نه دارونه د خپل حق دپاره راوتلي دي احتجاج یې کولو چې هوایي پایرنګ شوی دی جي او تقریبا د 100 نه زیات زخمیان شوي دي او داسې ورکې شهیدان شوي هم دي صحیح شوله الله پاک دې زما به دې ملک باندې رحم وکړي والله پاک دې خصوصي رحم زما به دې پښتون باندې وکړي ولې کوم ګورم که نو پښتون مړ کېږي یار که ګورم پښتون په خرابېږي که ګورم جي د پښتون وینه چې کومه ده هغه تویېږي چېرته کې د بل چا وینه لاړه نه چېرته کې بل سړی خراب نه شو چېرته کې بل یو قوم والا خراب نه شو خو صرف او صرف پښتانه دي جي چې سر په دیکې باندې ګرځي او سر په دیکې باندې هغه غریبانانو دا وینې چې کوم دي دا د سر نه روانې شي جي خو ته کوزې شو مکمل په وینو کې لید پیر شي د څه لپاره د خپل حق دپاره بس الله پاک دې زما به د پښتنو باندې خصوصي رحم وکړي ګرانو کتونکو دعاګانې کوئ چې د حالات چې کوم دي دا حالات برابر شي خو به هر حال د بنو چې کوم عوام دی که نو هغوی خو په جوش او خروش سره راوتلي دي خلک ورکې شهیدان شو خلک ورپکې زخمیان هم شو خو د هغه باوجود هغه خپل احتجاج چې کوم دی هغه جاري ساتي یعنې خپل میشن هغوی جاري ساتلی دی اوس هم لګیا دي هغوی خپل احتجاج کوي خو تاسو دعاګانې کوئ چې الله پاک هلته کې د حالات برابر کړي او د کم خلک چې پکې شهیدان شوي دوی د الله پاک په جنت کې اعلی مقام ورکړي او د کور خلکو د الله پاک ډېر صبر ورکړي دا کم چې زخمیان دي که نو چې دوی له الله پاک روغ صحت ورکړي ډېره زیاته مننه جي والسلام